السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له، لا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له، لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له، لا شبه له ولا شبيه له، لا شبه له ولا شبيه له، لا ضد له ولا ند له، لا ولد له ولا والد له، لا ولد له ولا والد له ولا والدة له ولا صاحبة له. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما فإنه قد غوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الكتب كتاب الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
ورونو ستاسو د درس نننۍ موضوع په اسلام کې د ښځې مقام او مرتبه ده. اسلام د راتلو نه مخکې د ښځې مقام او د ښځې مرتبه سوه، نو ساده او الفاظو کې دا جواب دی چې د نبی رحمت صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې د ښځې مقام او مرتبه د ښځې درجه هېڅ شی نه وه. یونان کې چې د مغربي تهذیب او د مغربي ثقافت لوی مرکز دی او پخوانه د یو بېدینه تهذیب مرکز پاتې شوی دی. په یونان کې د فلاسفو په دې کې اختلاف و چې ښځه انسان دی او که انسان نه دی. نو د یونان بعضې فلاسفو رایه دا وه چې ښځه انسان نه دی، ښځه حیوان دی، زناور دی، د انسان د فایدې دپاره او د انسان د خدمت دپاره، یعنی د سړي د خدمت دپاره او د سړي د فایدې دپاره الله رب العالمین پیدا کړی دی. او د بعضې فلاسفو خیال دا و چې ښځه انسان دی، خو د اکثریت رایه دا وه چې ښځه انسان نه دی. همدغه شان په د انګریزانو په وطن کې، په جرمني کې، په اټالیه کې، په فرانسه کې، په ټول اروپا کې او مغرب کې د ښځې هېڅ حق نه و. ښځې ته په میراث کې برخه نه ورکوله. نن نه 200 کاله مخکې پورې په ټول مغرب کې د ښځې څه مقام او مرتبه نه وه او د ښځې په هېڅ حق باندې مغربي دنیا او د مغربي دنیا عالمان او پوهان او مشران او فلاسفه قانع نه. اسلام چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم په لاس باندې دنیا ته راغی، نو قرآن عظیم الشان دا اعلان وکړ چې ښځه خو انسان دی، انسان دی، بلکې قرآن د دې نه اوچت اعلان وکړ چې ای خلکو د ښځې په انسان کېدو کې شک مه کوئ. د انسانیت آغاز او د بشریت آغاز د یو نر او د یو ښځې نه شوی دی. د انسانیت آغاز د یو نر نه او د یو ښځې نه شوی. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے خلکو، اے انسانانو، من تاسو پیدا کړي د یو نر او د یو ښځې نه. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، او تاسو نه مو قبایل او ډلې او طایفې جوړې کړې دې لپاره چې یو بل وپېژنئ. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بېشکه عزتمن د الله په نزد باندې په انسانانو کې هغه دي چې الله نه یریږي. که ښځه د الله نه یریږي هغه ډېره عزتمنه ده، که سړی د الله نه ویریږي هغه ډېر عزتمن دی. سړی یوازې په همدې باندې عزتمن نه دی چې دا سړی دی. ښځه یوازې په همدې باندې ذلیله او سپکه نه ده چې دا ښځه ده. هره ښځه درنه ده، هره ښځه عزتمنه ده چې د الله نه ویریږي. هر سړی عزتمن او دروند دی چې د الله نه ویریږي. چې څوک د الله نه نه ویریږي همغه ذلیل دی، چې څوک د الله نه نه ویریږي همغه سپک دی. که هغه سړی دی او که هغه ښځه ده، د ښځې او سړي په دې معامله کې د ښځې او سړي په معامله کې څه فرق نشته دی. د اسلام نه مخکې د نبي صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې دا قاعده او طریقه وه چې د مشرکانو د کافرانو په کور کې به جلۍ وشوه، هغوی به خفه کېدل. قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى عن الناس